سلامونه! زه وږمه یم او نن غواړم تاسې ته د مغز او ذهن د ښه درک لپاره داسې یو څه در زده کړم چې ورته د فکرونو سمندر وایي. نن مې خپل میز خلاص کړ او لکه څرنګه چې ګورئ دلته شګه ده. دا د شګو یو میز دی او غواړم چې د فکرونو سمندر د یو کیسې په ښودلو سره یې تاسو ته در وښیم. نه پوهېږم چې تاسو به پرې وپوهېږئ، خو زموږ ذهن چې دی د ورځې په اوږدو کې کولی شي چې 15,000 فکرونه وکړي، چې دا یو فوق‌العاده عمل دی او داسې وانګیره چې څه به وي. موږ نشو کولی چې فکرونه مدیریت کړو یا یې له منځه یوسو. پوهېږئ چې ولې؟ که غواړئ چې یو فکر له منځه یوسئ، هغه نور هم پراخیږي. پر همدې بنسټ موږ باید دا زده کړو چې څنګه خپل فکر مدیریت کړو، نه دا چې له منځه یوسو او کنټرول یې کړو. ځکه دا چاره یوازې د دې لامل ګرځي داسې احساس وکړو چې له اندازې زیات پراخ شوی دی او له تاسې همدا شیبه وغوښتل شي د دې سپین خرس په اړه فکر مه کوئ، خو په ورته وخت کې تاسې هممهاله د دې خرس په اړه فکر کوئ او که هر څومره هڅه وکړئ نشئ کولی چې فکري لړۍ مو ودروئ. په همدې اساس ویلی شو چې موږ نشو کولی فکر کول له منځه یوسو، خو دا ډیره اړینه ده چې څنګه یې د مدیریت لارې چارې زده کړو او ترې جلا شو. اوس غواړم تاسې ته یې وښیم چې څه ډول د فکرونو سمندر سره دا چاره ترسره کړئ. غواړم داسې وانګیرئ چې په یو سمندر کې یاست. په دې سمندر کې اوبه په چټکۍ روانې دي او دلته ټول هغه فکرونه شته چې غواړئ لرې ترې اوسئ. همدا ټول ځینې وخت ډیر زیات دي، ځینې وخت بیا داسې احساس کوئ چې پکې ډوبېږئ، دا ډیر زیات دی، او داسې احساس کوو چې پیښه کوو او نه پوهېږو چې څه وکړو او لویږو. ښه نو اوس هغه څه چې تمه ده ترسره یې کړئ هغه څه دي چې د فکرونو په همغه سمندر کې اوسو چې داسې احساس کېږي ډېرې تورې وریځې دي او بیا وروسته هغه لوري ته ممکن د سمندر غاړه وګورو. د سمندر پر غاړه به موږ ته یوه څوکۍ هم ایښودل شوې وي. اوس غواړو چې خپله کوچنۍ بیړۍ څنګ ته ودروئ، لاړ شئ پر څوکۍ کښېنئ، د پزې له لارې ژوره ساه واخلئ تر دې چې خېټه مو له پاکې هوا ډکه شي. د 3 ثانیو پورې وساتئ او بیا وروسته یې په پراخه بڼه وباسئ. اوس غواړو چې پر سمندر او د سمندر غاړې ټولو تیارو او ناهیلیو ته وګورئ او ځان ترې جلا کړئ. بیا مو د خپل وجود پر آرامه کېدو تمرکز وکړئ او بیا ژوره ساه واخلئ. دا مو ومنله چې نشو کولی دا فکرونه له منځه یوسو، خو یوازې یو څه چې کولی شو ترسره یې کړو هغه دا دی چې وجود ته مو پام وکړو. کښېنو، ساه واخلو، د فکرونو سمندر مو د یو فلم په څیر ذهن کې وګورو او پرېږدو چې همدا سمندر مو په څنګ کې وبهیږي. د وخت په تېرېدو سره به دا زده کړو چې هغه ومنو او ویې ګورو چې څه دي. دا نشو کولی چې له منځه یوسو او دا منو چې یوازې یو فکر دی او د دې ستره برخه دا ده چې ټولو هغو شیانو چې په اړه یې فکر کوئ باور مه لرئ، ځکه ذهن ډېر ژر اغېزمن کېږي. یعنې که هر څوک تاسې ته کوم څه ووایي، ستاسې ذهن د هغه شخص خبرې د اسفنج په څیر جذبوي. له همدې امله کله مو چې ستاسې څخه وغوښتل چې یو سپین خرس ته فکر مه کوئ، ومو نشو کړی چې خپل پام له دې سپین خرس څخه واړوئ. همدا ده چې فکرونه راڅخه کېږي. په همدې اساس که چیرته فکر وشي دا معنا نه لري چې باید همالته پاتې شو. تاسې کولی شئ چې ترې جلا شئ او پر خپلې څوکۍ کښېنئ او استراحت وکړئ. هو بالکل، دا ومنئ چې دا یو فکر دی، ترې تیر به شئ او هلته به په فکر کې ډوب نه شئ او په خپلې ساه اخیستو باندې تمرکز وکړئ. همدارنګه کولی شئ چې یو جنجالک راواخلئ او ورسره خپل ساعت هم تیر کړئ یا هم لوبې وکړئ او یا هم یو انځور وباسئ. بیا وروسته کولی شئ چې د باندې لاړ شئ تر څو له دې ټولو فکرونو څخه لرې شئ او خپل وجود حس کړئ. د خپل کاغذ او قلم سره مو یو سیند انځور کړئ او ټول هغه فکرونه چې لرئ لکه اندېښمن فکرونه، هغه فکرونه چې تل مو ذهن ته درځي، د ویرې او ډار فکرونه، د ستړیاو فکرونه او بیا دې نه وروسته تاسو کولی شئ خپل د ډار او ویر فکرونه
ولیکئ او د هغه څه انځور وباسئ چې په اړه یې اندېښمن یاست او ډیر فکر پرې کوئ. دا مو د خپل فکرونو سمندر کې ځای کړئ. بیا مو د خپل فکرونو سمندر څخه لرې شئ او پر خپلې څوکۍ کښېنئ او په هر ځای کې چې یاست ژوره څاه واخلئ. تاسې نشئ کولی چې خپل ذهن مو کنټرول کړئ او ستاسې فکر ته به شاوخوا سیمې او نړۍ بېلابېل سیګنالونه درکړي. یو پوسټر، یو انځور او یا داسې یو فکر چې هغه مو اندېښمن کوي ستاسې ذهن ته راځي. یوازې هغه څه چې کولی شئ ترسره یې کړئ هغه دا دی چې څنګه مو خپل ذهن مدیریت کړئ او پرېږدئ چې ټول همدا منفي فکرونه مو د سمندر په څېر څنګ کې وبهیږي او د وخت په تېرېدو سره به یې هیر کړئ. پر دې پوه شئ چې دا د درک لپاره مهم څیز بلل کیږي، ځکه موږ نشو کولی چې خپل ذهن کنټرول کړو. کیدای شي فکر وکړئ چې مدیریت کولی شئ خو نه یې شئ کولی. خو یوازې هغه څه چې ترسره کولی شئ هغه دا دی چې د فکرونو مدیریت زده کړئ. فکرونه ومنئ او پر دې پوه شئ چې دا فکرونه به ستاسې له ذهن څخه د یو فلم په څیر تیر شي. کولی شئ دا چاره څو ځله ترسره کړئ. هر څومره چې ترسره کوئ دا ډیره ښه ده چې دا فکرونه مو له ذهن څخه ووځي او دا چاره ترسره کړئ. پر ما باور وکړئ د وخت په تېرېدو سره به دا فکرونه له منځه لاړ شي. راتلونکی درس چې موږ به یې ترسره کړو د مثبتو کړنو په اړه وي چې کولی شئ د ځان په اړه یې ووایئ. هر څومره چې کولی شئ دغه منفي مزاحم او ستړي کوونکي فکرونه په بل نوي څیز بدل کړئ چې دا به په بله ویډیو کې درته ووایم. په تمه پاتې شئ. د بیا لیدو په هیله.